نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، امام ترمذی راوړی دی، امام البانی رحمه الله په دې حدیث باندې حکم د صحت لګولې دی. ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی علیکم بقیام اللیل، ازما امتیانو په تاسو باندې د تهجد اهتمام لازم دی. ګوره د تهجد کوي، د تهجد سره مینه پیدا کوي. سوچ فکر وکړه چې ولې تهجد نه کوم، ولې د شپې په برخه کې رب العالمین ته نه راپاڅېږم. فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربة إلى ربکم ومغفرة للسیئات ومنهاة للإثم. یو عالم د یو عبادت فوائد وی ممکن خطاش، لیکن محمد صلی الله علیه وسلم نه خطا کیږي. د علماء مشر، د مجاهدینو مشر، د پیغمبرانو مشر په کائنات کې یاقوت، زمرد، سره زر او سپین زر ټول را جمع که محمد رسول الله ته نه رسیږي. هغه پیغمبر علیه السلام موږ ته سپارښتنه کړې ده، وی علیکم بقیام اللیل، په تاسو باندې د تهجد مونځ لازم او ضروري دی. دا کوئ د الله بندګان. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې خوب پرېږدم او راپاڅېږم د تودې بسترې نه، آخر فایده پکې څه ده؟ وی فایده پکې دا ده فإنه دأب الصالحین قبلکم، د تاسو نه مخکې نیک عمله مؤمنان، مسلمانان، پیغمبران تیر شوي دي او دا د هغو عبادت دی او د هغو عادت دی. او خلک د ښو خلکو عادتونه خپلوي که نه خپلوي؟ نو دا د سړو کار دی، دا کوه. دا د پیغمبرانو کار دی، دا کوه. دویم وهو قربة الى ربکم، دا ستاسو رب العالمین ته د نزدېکت ذریعه ده. منګه وګورئ یو سړی هغه په ولایت کې څوک پیژني، هلکه والي صاحب سمې کار دی، زه دې ورسره میلاوم که نه، سکرتر سره زما تعلق دی. زما مؤمنانو ورونو دا خو د دنیا تعلقات دي ساتئ، لیکن د رب العالمین سره تعلق ډېر ضروري دی. ځکه رب العالمین موږ له په دنیا کې څومره نعمتونه، که الله دا نور پناه کې ورځ راخیږي 20 ورځې نور نه وي څه به کوو؟ که الله رب العالمین شپه نه راولي څه به کوو؟ که الله رب العالمین زموږ د دې زړه یو وال بند کړي، څوک د هغه جوړونکی دی؟ که رب العالمین په چا سرطان ولګوي، الله دې ټول مریضان روغ کړي. هغه مریض خپله څه چې د هغه سره چمګاون هم کړېږي، موږ په هر څه کې رب العالمین ته محتاج یو. زه کله کله وایم موږ په نیکۍ کې هم الله ته محتاج یو، موږ په ګناه کې هم الله ته محتاج. څنګه؟ الله د نیکۍ توفیق راکړه، توفیق یې درکړو، بیا څه وایو؟ یا الله قبول یې کړه. محتاج یې که نه؟ ګناه کې څنګه محتاج یو؟ یا الله ما د ګناه نه وساته، چې دا کړې مې ده یا الله دا راته وبخه. نو زموږ بله چاره نشته وروره. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د تهجد فایده دا ده چې انسان پر رب العالمین ته نږدې کېږي، د انسان د رب العالمین سره تعلق جوړېږي، او زموږ رب رحمان مالک یوم الدین د ټولې نړۍ د بادشاهانو بادشاه رب العالمین دی. ولې په نړۍ کې د بادشاهانو بادشاهت وي، خو د بادشاهت نه وروسته یو ځل د هغې ړنګېدله، کله د حکومت ړنګېدل وي او کله دا بوډا شي او مړ شي او ختم شي. خو د رب العالمین بادشاهي هغه فنا والا نه ده. ګورې دویمه فایده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله مغفرة للسیئات، د ګناهونو د بخلو یو بهترینه ذریعه ده. مقصود د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث دا دی چې انسانانو تاسو د ورځې ډېر ګناهونه کوئ، د سترګو ګناه، د لاسو ګناه، د خولې ګناه، د زړه د سوچ ګناه، د چا پردې، د چا د عزت احترام ونکړو، چا ته تیزه خبره وکړو. ای مؤمنانو ورونو، دین موږ ته د نرمۍ خبره کړې. موږ د ورځې په څومره مسلمانانو سترګې راوباسو. دین موږ ته د غریب د پوښتنې موږ ته ویلي چې د غریب تپوس کوئ، موږ د څومره غریبانو نه ناخبره یو. دا ټول ګناهونه د رب العالمین د شپې په سجده باندې معاف کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم دا دریمه فایده وفرمایله ومنهاة للاسم، او دا په آینده کې د ګناهونو نه د منع کېدلو ذریعه ده. زما خپله تجربه دا ده، عام مسلمان او خصوصا داعی ملګری څوک چې دعوت کوي، دا منبر زمنګ نه دی، دا د بل چا دی. دکې چې سوی د هغه په طول باندې به وي، په خپل طول به نه وي. د عامو مسلمانانو د دعاتو دپاره دوه عملونه ډېر ضروري او لازم. مولوي صاحب څنګه به ښه مقرر شم، مولوي صاحب څنګه به ما دا دعوت اثر وکړي؟ د شپې مونځ کوه او د ورځې روژې نیسه، انشاء الله تعالی په تور رنګ کې به تا خلق ښکلوي. زما مؤمنان ورونو، نو د تهجد څو فایدې نبی صلی الله علیه وسلم یوه فایده پکې دا ده چې علیکم بقیام اللیل د رسول الله په سنت او په امر باندې عمل.
دویمه فایده پکې دا د پیغمبرانو د نیک عملو خلکو عادت دی او د نیک عملو خلکو عادت خپل کوي. درېمه دا شوله وهو قربة الى ربکم، رب العالمین ته پې سړی نږدې کېږي. څلورمه دا د الله پې تیر ګناهونه معاف کوي. او پنځمه فایده دا د الله به په آینده کې تعالی د نیکۍ توفیق درکړي او د بدۍ نه به دې منع کړي. او د ټولو ته زموږ ضرورت دی ورونو، ډېر حاجت دې ته موږ لرو. ځکه څومره هم ګناهګار یم، خو زما په زړه کې دا ده چې رب العالمین ما د ګناه نه واړوي. ګناه ته به روان یم، خو غواړم دا فطرت مې دا ده چې د ګناه نه مې الله واړوي. ای مؤمنانو ورونو، رب العالمین څه جوړه وکړي. دا تهجد چې د زما مؤمنانو ورونو دا دومره قیمتي عبادت ده. د دې قیمت الله رب العالمین جنت مقرر کړه. جنت کې الله رب العالمین دیدار دا د مؤمنانو نصیب کیږي او الله دې زموږ نصیب کړي.